سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. نن په دې ویډیو کې در سره داسې معلومات شریکوم چې هغه کوم درې کارونه دي چې په هغه کارونو سره تاسو یو ښځه پیژندلی شئ چې دا ښځه بدکاره ده. دا ویډیو را سره تر اخره ضرور وګورئ. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې د ښځې یو ځان له مقام دی، یعنې یو ډېر درون او اوچت مقام دی چې هغه ښځه چې ده دا د کور یعنې یو وړوکی ریاست چې کور کوم وي د هغې ملکه ګڼل کېږي او د خاوند د زړه دنیا وي. زموږ په مذهب کې یعنې اسلام کې هم ښځې ته ډیر زیات حقوق ورکړل شوي دي او اسلام چې څومره په ښه طریقې سره د رشتو پهچان یا پیژنګلو کړې ده، نو په همدې وجه باندې پکار ده چې ښځه هم د خاوند د کور او د خاوند د عزت خیال وساتي. خو څه ښځې داسې هم وي چې هغوی بدکاري کوي او د خاوند د عزت خیال نه ساتي. نو دغه ښځې کومې دي دې ویډیو کې به در سره شریکوم، ضرور تر اخره راسه دا ویډیو وګورئ دوستانو. لومړی هغه ښځه چې هغه د ستر پردې هیڅ خیال نه ساتي، د ستر حجاب خیال نه ساتي او کله هم چې بازار ته وځي نو دکاندار سره یا نورو کومو خلکو سره چې خبرې کوي نو بالکل مخ ورته ښکاره کوي او هیڅ د ستر پردې خیال نه ساتي. خو له دغسې ښځو نه چې اکثر پوښتنه وشي نو وایي چې پرده خو د زړه په کار ده، یا په دې کې څه خبره خو نشته، دکاندار د رور په ځي. په یاد ولرئ چې رور صرف هغه وي کوم چې د مور نه پیدا وي. نور داسې ده چې دکانداران ښځو سره د تعلق یا د یارانۍ جوړولو کوشش کوي. نو که دغسې ښځه نه سمیږي نو په کار ده چې دغسې ښځې سره کناره کشي اختیار شي، ځکه چې ډېر زر به سړی په شرمونو او شرموي. دویم قسم هغه ښځه چې هر وخت په موبایل باندې لګیا وي، په موبایل خبرې کوي، فیسبوک کې لګیا وي، واتساپ باندې خپلو ملګرو سره لګیا وي. نو دغسې ښځې هم سردردۍ او سرخوږی پیدا کولی شي، ځکه چې د موبایل استعمال چې دی هغه انتهایی خطرناک دی او بیا دغسې ښځې ځان له یاران ګوري. دریم قسم هغه ښځه کومې چې د خپل کورنۍ کوم نامحرم هلکان چې ترور زوی، ماما زوی یا د خاله زوی، دوی سره بلا تکلفه داسې ګپونه لګوي چې بالکل څه شرم نه محسوسوي. نو دغسې ښځه که اگر بدکار نه وي خو د بدکارۍ لښته د تلو چانس وي، نو په کار ده چې دغسې ښځه هم پوه کړی شي. که دا معلومات ستاسو خوښ شوي وي نو دا ویډیو لایک کړئ. آینده وخت کې به هم تاسو سره دغسې په زړه پورې معلومات شي.